اے الله دې ټولې ته نوم وخوستو خپل نوم د خاطر الله تقصیرات ګناهین ورته معاف فرمای مولا په دې کې شک نشته چې میګ نه کمای یقینا شوی دی الله میګ نه مېر پلور خپه شوی دی الله میګ نه رسول الله سلام په شان کې هغه آداب چې حق دی هغه ندی ادا شوی اے الله قدم په قدم تر نه خپه شوی اے الله دلتم بل غرض نه وړای قسم بالله دې خلک ته بل څه انعام نه ورکولای کیږي مولا نه دلته چایشتا نه دلته مړایشتا نه دلته پیسې وشلای کیږي نه پرشر پام پېشتا مولا سره خپل ګناهونه وروړي دي الله خپل تر مخینه وروړي دي مولا په ګناه کې کړکړی مخینه وروړي دي مولا د شپې ګناهونه وروړي دي چې شپې هم کړی دي مولا چې په ژبه هم څه خپه کړي دي هغه ګناهونه وروړي دي مولا چې موږ نه کیم ظلم شوی دی هغه ګناهونه وروړي دي مولا د دین چې کیم خدمتینر نه پوتی دي الله کا د جهاد قرآن کې دي که درس تدریس قرآن کې دي که دعوت قرآن کې دي که د ذکر قرآن کې دي مولا چې موږ نن دي شوي الله دا کمی وروړي دي الله رحمان و رحیم ذات یې خدای په دې ټیم که ته دا ټولو ته د معافۍ اعلان وکړي مولا ته نه به څه پته وکړي مولا ته احکم الحاکمین یې ته قادر مطلق یې مولا چلو د علماء علاج وسوته گشتونه یې وکړل مولا په سپینې ګیرې وګرځېدل علما دي مفتیون دي ځوانون علما دي کشرون وړه زوړه قومي مشرون الله دا ټول وګرځېدل دا خلک یې تو تر غوښتي دي مولا دا خلک یې تو تر بلل دي وسي تو مرسي مولا وسي تو مرسي مولا خو موږ ته خو د تو د حبیب یو ټکی رسېدلی ته په خبر یې رسول الله سلام فرمان ده چې الله پاک ته په ټوله اوزه کې د ګناهګور اواز چې یا رب یې دا خوان ورکوي مولا د خپل حبیب خبره هدې لاج وسوته د میګ اوز نن ته محبوب کا مولا او الله کمر ته معاف کا مشیتی منظر ولیدي او الله میګ په دې کونډه حقوق نوی پیر کړي به سره سترګې ګډولې بهر به دي کو نه ته څه سامان ضرورت و مبخ پر بل بچی تر وړي دې خیال بنوي زو تلای مولا دا څومره کسون چې دل در ول دي دا به ضرور یتیمون لري الله دلته د سپینې ګیرو علماء کرام نوستي اته د خپل ګیره په اسلام کې سپینې کړې دي مولا چې تو یحیی کلا تور ونی و چې ای یحیی اے بوډا ګننګورم مت سر وړي دي الله مکته دا حدیث رسول دی چې یحیی چا په خیب کې ولد رحمت الله علیه وته چې حضرت الله څه سره وکړل وی چې الله پیش کړم خپل مخ ته بیرته و چې بوډا ګننګورا څه دې کړی دي وی چې به مو یو حدیث ته بیان کړو حدیث می بیان کړو حدیث قدسی دی وی وروي نو مو خوستو چې یا الله متعدی دی بیا دی غفلن کینا بیا فلن کینا په خیر کې رسول الله سلام فرمایلی دی او بیا په خیر کې جبرائیل امین و الله بیا تو یلی دی چې څنګه خپل ګیره په اسلام کې سپینا کې بیا زماف کوم و الله قدیس درویا مې معاف کوم بل څه نه دی وروړي الله دا زمره خال چې نوستای دا خو دې ستبن اندیر مسلمان شوی دا خو مخکې يهود نه یا الله دا خو صدای مسلمان دي دا ګیره ته په اسلام کې سپینې کړې دي الله کدا ځوانون دي کدا مشرون دي دا ټول خو مسلمان دي مولا می خود دا ټنډ سدي مولا دا خو دې میګ په بدن کې قیمتي شای دی دا مخ الله دا خو میګ 15 وخت په خور کې تو تلګه مولا چې تمام دنیا جمع شي قسم بالله دا خپل ټنډ به مسلمان بل چا په پخې کې نه ولګوي مولا دا تو شان دی میګ دا خپل مخ دا خپل ټنډ دا تو په مخ کې لګو او الله کمر ته معاف کا او الله نقصانات ته معاف کا والله چې کیمه ګناه تذکرہ وشوا په کیم ملګری کې کیم ګناه دی اے الله په دې ټیم مې توبادو
الله مو ته خپل ګناهونه ملیم دي الله مو ته خپل ملیم دي موږ د خپل ګناهونه توبه دو ټول ملګري خپل رب ته پټ وایي چې موږ توبه دو خپل رب ته خپل وایي چې موږ د ګناهونه توبه دو او عزت باندې ګناهونه د الله بدیدو د الله د حبیب بدیدو مې خود تر برده بدای مخه نه وینو او الله دې ته دې بدای کړه مخه وینو خدای عاجز یو خدای دا د مجبورې نه وشي خدای می قصد نه وي یا الله دا ګناهونه مې نه د مجبورې کېږي مې ته مقابله کړه نه کو او کبیا کړه د تو نوم او د بل نوم د مقابله وخت رشي الله مې ته په نوم بیا خپل سرینه قربانو مولا ته مسلمان پېژنې په دا غره کې ته په نوم څومره سرینه هورت المولا مولا ته په نوم څومره خپزون شهیدون شو المولا ویغه ته وکسه مې غفلت ته ما کسه مولا ته خبر یې مې ته پته دو مان دې په انتظار دي چې خپز به کړر سي مولا خپز ته په نوم زون ور کړای نه مولا والله پیغله خوان دې نوست دي ودانه کی چې خپز نه وروغلای هغه باغره کې د انګريزونو خلاف هغه ولته ته په نوم سرینه ورکړې دي مولا خو یې ته وکسه او مولا مې سرینه ورکړو چې کله ضرورت شي ته دین ته مې دا سرینه ته په دین قربان دي مولا معاف هم کا او الله دلته مې ګناهونه وروړي دي مې سره په خبره نشته او الله مې ګناهونه وروړي دي او الله مې په توبه دو مولا او الله قسم په تو په ذات مو قسم داسې یو سړی په دې مجمع کې نشته چې په خپل ګناه پښیمونه نه ته او الله مې په خپل ګناه له خور یو پښیمون یو مولا معاف هم کا مولا ته حبیب یې چې خدای ته چې خبر وایي بیا خدای معاف کوي خپل حبیب دې خبر لاش دې وسته مولا تو بعدو الله بیان کوم الله بیان کو دي علماء منو دا علماء کرام چې کیما مشوره کوي مې سر بکفته یوري مولا اے الله رحیم یې رحمان یې کریم یې او الله کونډه چې د تو په نوم یې خوندون ارمشادي پرې دنیا نه لور دی هغه کونډه د بل چا د رضای په انتظار دی هغه کونډه سره سترګې د خاطر مولا کمر ته معاف کا پریشانای دورو فرمایا تکلیفات دورو فرمایا اے اللہ دی مسلمانوں دے ملک حالات ٹھیک کا اے اللہ اسلامی ملک حکمرانوں کے غیرت پیدا کا اے اللہ دا ملکنا پہ اسلام مشرف کا اللہ رحیم و کریم ذات یہ اے تو پنوم بندے دے غیرت تو فکر تا نصیب کا اللہ چپو کیم باپ کی تو نوم تا ضرورت خدا ولتا مک پیش ثابت کا مولا اللہ دے مجمع چې چا څه قسم تکلیف وروړوي خپل جلال د خطر تکلیفات دورو فرمایا او الله کا پچا کر سی مولا غیب نه انتظام وکا مې زرو قال کو چې وګا قرض وړای په دروازه کې ویلوي سبویا د خپل کې ولا په مخ کې چای پزړه نه لګيږي ځکه چې بار قرض وروي او الله د عظیم مجمع د خاطر قرض وړي قرض ادا فرمایا الله د غیب نه انتظام وکا او اللہ دے اہل اسلام بھی مرون ٹھیک کا مولا اللہ دے مجمع کے چاہ سمرہ ضرورتی نہ روڑی بھی چاہ پریشنائی روڑی پریشنائی دورو فرمایا یا اللہ چاہ کیم ضرورت روڑی مولا چاہتے ہی پیرا کے ایتو نہ سیکھ پاتا کی ایمیک ضرورتی نہ شریعت سر موافق وگر زوا اللہ بیار تا پیرا کا اللہ پا چاہ کرزیوی کرزن آزود کا اللہ چاہ بیمرون میں اغت صحت ور کا اللہ کیم زونون ودین نوی خدا تا بہترین جڑے انتظام تا وکا اللہ چا مردگون شوی آپ ډیر تنگ تیارے کې پروت دی الله دې نن دغه مجلس ته خاطر امګ مردگون مغفرت نصیب کا او الله خو په لخت کې پروت دی اخو دې ژوندې اعمال ته منتظر دی او الله په تنگ کوتی کې مردگون مغفرت نصیب کا او الله
او الله چې هغه یو طرف بل طرف ته مخ نشي ګرځولای په سخت تیارې کې ګرځي ثبوت ای مو دغه حال دی او الله قبر اخرت د پر اعمال کول توفیق ورته نصیب کا اے الله ته رحیم یا رحمان یې خدایا په دې ټیم د هر ملګری په ضرورت خبري زبې چاچا درې دې کما خدای خو ته خو د هر سړی د زړه پرګه خبري اېدنه ته بهتر په خبري خدا چې کیمه کمزوري چار وړي وي کڅیګ مافي غوړي معافي کا کچا قرضې خدا قرضې وته پرېکا کچا بیمرونو ته ټیک کا کچا دوی ولنجي خدا پاک په کې سپین مخروب وسا اے الله مګ دې ګاونډونو سره تعلقات بهتر جوړ کا اے الله مګ دې الله کې ول سره تعلقات بهتر جوړ کا او عزت منه کا چیک دنه خپاوي خدای دې پر روزي کوي وعده وکي وعده لسینه چې کوي او عزت منه چې بل نه معافي ونه غوړي پوس نه فیصله رکاو دي عزت منه چې چا در باندې حق وي الله دې پر حق وته ورسوا قسم بالله چې په ناجایز حق وګټي ثبوت په قیامت کې خدای په مخ کې په دې شرمېږي د دې پر کچا در باندې حق وي الله دې پر وته واپس کا کڅک دې خپه کړوي الله دې پر معافي ونه وغوړه عزت منه خپل کې به معافي وغوړو الله نه به معافي وغوړو مسائل به په الله